د پاکستان پوځي رژیم لخوا پر افغانستان وروستیو هوایي او توغندیزو بریدونو کې ملکي وګړو ته ځاني او مالي زیانونه ورسېدل چې اسلامي امارت هم په ځواب کې د پاکستان پوځي مرکزونه باندې انتقامي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې تر 13 نیټې د پاکستان د پوځي رژیم د بریدونو له امله د شهیدانو شمیر شاوخوا 408 تنه ښودل شوی او تر دې وړاندې په کابل کې د روږدو د درملنې پر مرکز هوایي برید کې هم شاوخوا 400 تنه شهیدان او 250 کسان ټپیان شوي وو. پاکستان هڅه وکړه چې د تبلیغاتو او فکري جګړې له لارې هر څه پر افغانستان وتپي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو نورو بشري سازمانونو د پاکستان د پوځي رژیم جنایتونه غندلي او د ملکي وګړو د شهید او زخمی کېدو تایید کړی دی. خو دا چې د پاکستان پوځي رژیم ولې ملکي وګړي او تاسیسات په نښه کوي، د پوځي شخړو پر مهال د تبلیغاتو او فکري جګړې ونډه څه ده، ملکیان کوم حقوق لري او نړیوال بنسټونه په دې برخه کې خپل مسؤلیت څومره ادا کړی. د مهربان خدای په نامه د امید راډیو درنو اورېدونکو او زموږ د ټولنیزو پاڼو کتونکو سلامونه، وخت مو په خیر. د خپرونې کوربه زه یار محمد پاتیال یم او د بحث ګډونوال دي راسره د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادور او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ادریس محمدي زازی صاحب. ستړي مه شئ، دواړه بحث ته ډېر ښه راغلاست. استاد که بحث یو څه تخصصي راپیل کو او له ملکي وګړو یو داسې یو تعریف ولرو چې جامع او ټولنیز منل شوی تعریف اوسیږي، ملکیان څوک دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن پتیال صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، قدرمن زازي صاحب ته، تخنیکي همکارانو، لیدونکو او اوریدونکو ته وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې ګرچن چې په دې موضوع په دې باب باندې داسې یعنی یو منل شوی تعریف د ټولو هیوادونو لپاره یعنی وجود نه لري، ځکه دغه د ټولنیزې موضوعاتو یوه برخه ده او په دې کې طبیعي خبره ده چې هسې یعنی توحید د نظر به نه وي. خو د ځینو نړیوالو قوانینو پر اساس باندې ملکي وګړي هغه کسانو ته ویل کیږي چې هغوی په خلاص توګه کې ووایي چې هغوی په جګړه ییزو چارو کې ښکیل ونه اوسي. دا د ملکي وګړو یو هغه لنډ تعریف دی چې موږ او تاسې کولی شو د نړیوالو اړیکو یا د نړیوالو قوانینو پر اساس باندې وړاندې کړو. په پوځي شخړو کې د ملکیانو په نښه کولو په تړاو مو نظر څه ده؟ دا خو واضح خبره ده. د ملګرو ملتونو د نړیوال منشور پر اساس باندې د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې پر اساس، د بشر د حقوقو نړیوالې اسلامي اعلامیې پر اساس، د نړیوالو هغه بشر د حقوقو پر اساس یا د انټرنیشنل هیومانیټریان لا چې ورته ویل کېږي، د دې پر اساس باندې یا په مجموع کې د ټولو هغه نړیوالو قوانینو په اساس په هیڅ یو جګړه کې، په هیڅ یو وخت کې، هیڅ یو هیواد، هیڅ یو ډله نشي کولی چې په څو مشخصو مواردو باندې هغوی مثلا برید وکړي یا مثلا هغوی ته زیان ورسوي د جګړې په وخت کې. یو د هغوی نه ملکي وګړي دي. ملکي وګړو تعریف موږ او تاسې مخکې وکړ. د هغې نه مثلا روغتونونه دي، عامه تاسیسات دي، ښوونځي دي، مثلا د پوهې او زده کړې ځایونه دي او په مجموع کې هغه بیګناه کسان دي، په جګړه ییزو چارو کې غیر ښکیل کسان دي چې په دې اساس باندې په هیڅ یو ځای کې داسې یو تجویز نه دی شوی چې دوی د جګړو قرباني شي. ډېره مننه. کور ودان بیا درته راګرځم. زازی صاحب له وړاندې استاد د ملکیانو په تړاو خپل تعریف درلوده وړاندې که په پوځي شخړو کې ستاسو له نظره د ملکیانو په نښه کول او پر هغوی باندې یا بریدونه یا بمبارونه کول څنګه ارزوئ؟ د څه معنی؟
منکم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه و نیکی هیلې پتیال صاحب تاسو ته، استاد محترم بهادر ته، وعلیکم السلام. د امید رادیو اوریدونکو ته په خپل رسنیو ټولو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. یو مقدمه به ولرم، مهرباني دماغه په تسلسل کې به ستاسو جواب ته هم راشم. مهرباني وکړئ. تقریبا پر یو میز پر یو اتاق د یو اجنډا درلودونکي افراد او اشخاصو له کبله یا د هغوی له میز څخه 3 سازمانه جوړ شول. یو پاکستان و، یو CIA و، یو ISI و. دا د دویم جنگ جهانی څخه وروسته را جوړ کړل شول چې یو کال وروسته تقریبا بیا اسرائیل جوړ کړل شول، بیا یو 2 کال وروسته بیا موساد جوړ کړل شول. دا ټول د صهیونیستي نظام طرفدارانو یا د صهیونیستي علم طرفدارانو یا علماو دا سره جوړ کړل. دغه صهیونیستي خپل ځان فقه لري، فقه یعنی قانون لري. هغه هم د حلال او حرام د تفکیک لپاره قانون وضع کړی دی. د صهیونیستانو فقه وایي چې د ځمکې پر سر باندې صرف انسانان یهود دي، دا عیسویان، دا مسلمانان، دا بودایزم، دا شرق و غرب، دا شمال و جنوب، دا انسان مانند ایوانات دي چې د صهیونیستانو د اهدافو لاسته راوړلو لپاره صهیونیستانو ته د دوی څخه هر نوع قرباني اخیستل مجوز ګڼل کېږي. اوس سوال ته راغلو چې پاکستان ولې څه کار کوي. که دغه تعریف راواخلو او د پاکستان په اوسني شرایطو کې دا وضع کړو، موږ ته واضح د صهیونیستي نظام یا د هغوی د فقه هغه تګلاره موږ ته پر لاس باندې راځي. پاکستان عام ولس که چېرته لکه دا چې مخکې استاد محترم ته تعریف غوښتنه وکړله، عام ولس خو همدې ته وایي چې د هغه کرکټمینان یا د هغه ورزشکارانو په یو شپه کې 8-9 ځوانان شهیدان کول عام ولس وو. په ننګرهار کې د هغه 18 کسانو په یو شپه کې له یو کورنۍ څخه شهیدان کول عام ولس وو. په ټوله کې فلسطین راځم مخته راځم چې په کور کې یو ناخونګیر هم د ترهګر تر عنوان نه درلودلو. بیا تقریبا د اختر څخه د لومړي اختر څخه مخکې څو ورځې مخکې د مارچ په 14مه باندې د کابل په زړه کې پر داسې یو شبخانه باندې چې هلته د ټولنې داسې برخې تداوي کېدله چې ټول عمر د ټولنې څخه محرومه تېره کړې وه، د شفایابۍ لپاره، د صحتمندۍ لپاره، د بیا ژوند حاصلولو لپاره، د خطر څخه وتلو لپاره درمان ته تللي وو. هغوی باندې بمبار کول، په یو شپه کې تقریبا تر 500 نفرو پورې شهیدانول. دغه عام ولس دی. او د پاکستان لپاره، د اسرائیلو لپاره اوس چې اسرائیل پر فلسطین باندې توغندي توغوي بغیر د تفکیک توغوي، چې دا په شفخانه لګیږي، دا په مدرسه لګیږي، دا په مکتب لګیږي، دا په احمد لګیږي، دا په محمود لګیږي، دا زما په دشمن لګیږي، زما په دوست لګیږي. خوش دغه توغنده جوړ شروع چالت پار چاول دلو زما په کې بره ده. پاکستان سره حاصل قیاس ده، پاکستان د رژیم سره د یو تعریف ده، د پاکستان چارواکو سره د یو تعریف ده. په دې کې ګټه څه ده؟ په دې کې ګټه د دوی مختلفې ګټې دي. د دوی مختلفې ګټې په دې معنی چې د پاکستان رژیم لکه مخکې ما درته ویل، د پاکستان رژیم جوړ کړ شوی د همدغه څو افراد او اشخاصو له کبله د له برکته ده. یوازینی مملکت پاکستان دی چې د فوج لپاره جوړ کړ شوی ده، د ISI نظام لپاره جوړ کړ شوی ده. اول مملکت جوړیږي، هغې نه وروسته نظام جوړیږي، بیا د استخباراتي او داخلي او بهرنۍ شبکې جوړیږي. مګر پاکستان معکوس دی. اولی فوج جوړ کړل شولو، فوج ته دغه حکومت په لاس باندې ورکړل، دغه جغرافیه په لاس باندې ورکړله. دوی په دې کې ګڼ شمېر فایدې دي. یو خو دا دی چې دوی خپلواک نه دي، آزاد نه دي. دوی د دغه پروژو په پلي کولو کې نه پلي کولو کې یې صلاحیت نه لري. لکه په 2001 کې پرویز مشرف ته د جورج ډبلیو بوش لخوا نه پیغام راولېږل شولو چې 12 ساعته وخت لري چې ته موږ سره کوم افغانستان سره 12 ساعته خو پرېږده، په 12 سکندو کې پرویز مشرف جواب ورکړ چې موږ تاسو سره یو. د پاکستان علما، د پاکستان مشران، د پاکستان قومي مخور افراد اشخاص راټول کړل، پوښتنه ترې وکړه چې صاحب محترم تا خو افغانستان یو مسلمان مملکت پر امریکا باندې خرڅ کړو. دوی جواب ورته څه؟ دوی ورته چې موږ دا
کار د دې لپاره وکړو چې تر څو د پاکستان عام ولس ته خیر ګټه ورسیږي. پاکستان عام ولس احمد محمود یا چې موږ په ژبه باندې پوهېږو موږ خو ګوري نو خپل ګریوان کې د سر کته کې چې په 2001 کې چې افغانستان پر امریکا باندې خرڅ کړلو پرویز مشرف €1 ګټه هم پاکستان ولس ته ورکړله، عام ولس ته یو شنداپلی هم د کلدارو ورکړلو، قطعا هم ورنه کړلو. بغیر د څو جنرالانو، بغیر د څو چارواکو، بغیر د څو سیاستمدارانو چې په لندن، امریکا، اروپا، استرالیا کې ویزې ورکړل شولې، کورونه ورکړل شول، زامنو ته یې خارجي بورسونه ورکړل شول. دینه بغیر د پاکستان عام ولس نور هم غریب کړ شولو، نور هم سیاست تخریب شولو، نور هم په فرد باندې تقریبا فرض مثال 10 افغاني قرض وو هغه زورو ته وختلو چې €1 قرض وو هغه 1 لک کلدار ته ورسېدلو. یعنی پاکستان رژیم، پاکستان ولس هم قرضدار دی. د پاکستان پر ولس پر سر باندې د پاکستان د رژیم دومره معاملې کړي دي چې د پاکستان د فتن د 4 صوبې تاسو فرض مثال ونیسئ کنه د 4 صوبو کې یو صوبه هم د پاکستان رژیم څخه راضي نه ده. کان دا دمګړي هم بلوچو ته پر لاس باندې واک اختیار ورکړل شي د پاکستان د چارواکو څخه به د څرمنه په ولاړ باندې وباسي دومره ضرورت کوف نیولای ده. پنجاب ته چې امدانون هم فرصت پر دې په لاس ورکړل شي چې تاسو بیرته هندستان سره یو ځای کوو، دوی به تقریبا کلمه په کتیر نه کې بسم الله الرحمن الرحیم به تیر کې ور بشي. که تاسو سند ته حاضر کې از د امکانات برابر کې چې هندستان سره وځي شي، هندستان سره به وځل کې شي، کې پی کې یا مقبوضه پښتونخوا کوم دې تناز افغانستان سره به شي. یعنی د پاکستان د رژیم څخه د خپل اتباع، د خپل افراد، د خپل اشخاص هم زړه چاودلې ده. ډیره مننه کور ودان. استاد د جګړو پر مهال د نړیوالو خوندیتوب برخې ته راسو، په دې برخه کې نړیوال اصول او نړیوال تړونونه څه وي یا څه دي؟ مخکې موږ تاسو څه پې خبرې وکړې. ټول نړیوال قوانین دا وایي چې د جګړې په مهال دی ملکی تلفات نه رامنځته کیږي، او لکه مخکې چې ما ویلې مثلا عامه تاسیسات نه په نښه کیږي، نور مثلا روغتونونه او داسې نور موضوعات چې په هغه کې ذکر دا دی نه په نښه کیږي. که چېرته داسې یو موضوع کیږي لکه اوس چې مثلا په دنیا کې دا حالت روان دی، علل خصوص په ایران او په افغانستان کې چې دا حالت روان دی، لکه مثلا په افغانستان کې چې د امید کم په نښه شو، دغه په تماما معنا باندې په یو واقعي معنا باندې دا نړیوال جګړیز جرم دی او دې ته باید په نړیواله سطح باندې هر څه عاجل رسیدګي وشي. مثلا که په نړیواله کچه باندې وګورو، په ایران کې که موږ تاسو دا خبر راواخلو، په اوایلو کې دوی هغه مکتب په نښه کول ته هغه زده کوونکي شهیدان کړل، مثلا همداسې نور کسان دوی په نښه کوي. قدرمن په تاسو دا په تمام معنا باندې دا نړیوال جرایم دي او دا د نړیوال قوانینو او اصولو خلاف موضوعات دي. هر هیواد چې دا کار کوي او دا موضوعات مثلا انجاموي او دا عملي کوي، دا د نړیوال قوانینو خلاف خبره ده، په ضد خبره ده او دا د نړیوال جرایم دي او د دې سره نړیوال ثبات خرابېږي. د نړیوالو هغه سازمانونه چې په همدې موخه یا په همدې فلسفه باندې منځته راغلي دي، ظاهرا یا ایجاد شوي دي، د هغوی هغه پرستش ته، د هغوی هغه شخصیت ته، د هغوی هغه موجودیت ته او د هغوی هغه تداوم ته یعنی هغه جدي ګواښ دی. په کار خبره دا ده چې دغه سازمانونه چې په دغه موخو باندې یا په دغه اهدافو باندې ایجاد شوي دي، دوی راپاڅېږي او هغه د خپل د حیثیت څخه، د خپل د اعتبار څخه دفاع وکړي او پرې نږدي چې په نړۍ کې دغسې خودسرانه کړنې ترسره شي چې هغه هم په نړیواله کچه باندې د بشر حقوق تر پښو لاندې شي او هم په نړیواله کچه باندې د نړۍ ثبات ته ګواښ پېښ شي. که چېرته داسې حالت یعنی دوام وکړي نو بیا به نه د ملګرو ملتونو سازمان، نه دې ته ورته نور سازمانونه او نه د بشر د حقوقو مدافع سازمانونه چې کوم په نړیواله کچه باندې دوی فعالیت لري، د هغه به نور ذاتي د اهمیت وړ نه وي او هغه به نور په نړیواله کچه باندې اعتبار ونه لري، هغه به داسې سمبولیک وضعیت ولري او د نړۍ ثبات به ورځ تر بلې د خرابېدو حالت ته لاړ شي او د دوی هغه کوم
مسؤلیت چې دی په نړیواله کچه باندې چې باید په دې برخه کې ادا شي هغه به په سمه توګه باندې نه وي ادا شوی او دوی به په نړیواله کچه باندې زما او ستا په مقابل کې او د ټولو کسانو یا د ټولو ملتونو په مقابل کې به دوی بې باوره سرچینې وي او نور به دوی هغه کوم اهمیت نه لري او د نړۍ ثبات به ډېر زیات د ګواښ سره مخامخ شي او هغه کوم نسبي نظم چې په نړیواله کچه باندې اوس حاکم دی هغه به د منځه لاړ شي او ممکنه دي وي چې دغه روان حالت نورو لویو جګړو ته لاره هواره کړي او ډېر زیات امکان لري چې په نړیواله کچه به یو نړیوال بشري ناورین رامنځته کړي لکه څنګه چې مثلا په تیرو نړیوالو جګړو کې دا پېښ شوي. ډېره مننه کور ودان. د امید راډیو د څېړنې د بحث دوام درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره هم زه لنډې دمې ته د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو بیا هم د بحث دوام ته ښه راغلاست. په بحث کې راسره درانه میلمانه دي د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ادریس محمدي زازی. استاد که راشو په اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې د حقونو توفیر ته د ملکیانو البته د نړۍ لخوا له ملکیانو سره چلند او حقونو ته یې درناوی په اړه مو نظر څه ده؟ په نړیواله کچه باندې خو مخکې موږ او تاسو په دې باندې خبرې وکړې. نړیواله قوانینو باندې یو موضوع چې پاتې ده هغه دا ده چې اسلامي یا شرعي اصول په دې باره کې څه وایي. زموږ او تاسو اسلامي فقه څه وایي په دې باره کې. هغه بیا د نړیواله قوانینو ترڅنګ یو څه نور موضوعاتو ته هم پاملرنه کوي. هغه دا ده چې د جنګ په وخت کې غیر نظامی کسان چې دي هغه باید په نښه نشي. یو موخه دا ده چې توپیري چلند کیږي که نه؟ هدف ته اوس راځمه. دویم دا دی چې مثلا د ماشومان ښځې سپینګیري او د دې ترڅنګ مثلا حتی کروندې او زراعت هم باید څه ونه شي هغه زیان ونه رسیږي. دغه راز عبادت ځایونه ولو که مثلا د دوی عبادت ځایونه اوسي نه غیر اسلامي مثلا کلیساوي دې ځایونه دې موضوعاتو ته هم باید پاملرنه وشي. دا هم د اسلامي فقه او اسلامي شریعت پر اساس باندې یعنی په دې کې د جنګ په وخت کې دا ځای نه لري. ولې نه عملي کیږي دا حقوق؟ هدف دا دی چې په اسلامي هیوادونو کې هغه هیوادونه چې مثلا واقعا اسلامي دي شعار نه عمل او دوی په دې باندې معتقد دي په هغې کې خو عملي شوي دي. افغانستان وګوره په جګړې کې د پاکستان سره بوخت دی. هدف مې له نړیوالو لخوا نه ده. په نړیوالو سطح باندې به هم سره بحث وکړو خو دا به یو نمونه وړاندې کړو. د په افغانستان هم د نړیوالو ټولنې یو عضو دی. خبر دا ده چې دوی چې کوم اهداف په نښه کړي تر نن ورځې پورې غیر هغه نظامی کسان یا ملکی کسان پکې نه دي په نښه شوي. شفاخانې پکې نه دي په نښه شوي. عامه تاسیسات پکې نه دي په نښه شوي. ماشومان پکې نه دي په نښه شوي. یعنی په مجموع کې د نړیوالو قوانینو او د اسلامي شرعي قوانینو خلاف کوم عمل نه دی شوی. علت څه شی دی؟ اسلامي ملک دی او په اسلامي هغه اصولو باندې دا معتقد دی او دې ته درناوی لري. نهایتاً کوشش هم کوي چې باید دا موضوعات منځته رانه شي. توپیري موضوع که یو ګورو موږ تاسو ګورو چې ندرتاً کم پیښیږي. اوس تاسو ګورئ ایران یو په نړیواله کچه باندې اسلامي ملک دی صحیح ده. متقابلا د اسرائیل سره او د امریکا سره په جګړه بوخت دی. اسرائیل او امریکا ړندې بمبارۍ کوي. څه چې خوښ شي هغه ولي. عامه تاسیسات ولي، ښوونځي ولي، پوهنتونونه ولي، ملکي تلفات غزه یې هغه حالت ته ورسوله. تهران کې په نورو ښارونو کې دا په نښه کوي. متقابلا ایران هغه ځای ولي چې هغه د دوی د نظامي تاسیساتو یا په نظامي برخه کې یا په جګړیزو چارو کې ښکیل موضوعات اوسي. توپیر دا دی چې اسلامي هیوادونه په واقعي معنا باندې که څوک بیا هم دا خبره تکراروم که څوک ځان اسلامي هیواد بولي هغه د دې موضوعاتو د تطبیق په خاطر باندې په واقعي معنا باندې کار کوي. او متقابلا غیر اسلامي هیوادونه چې دي هغه لکه مثلا امریکا او اسرائیل څه ورکه مثال ورکه هغه بیا دې موضوع ته نه ګوري. نو بناً توپیر دا دی چې
هغوی دپاره د بشر حقوق، د هغوی دپاره انساني حقوق، د هغوی دپاره عامه تاسیسات، د هغوی دپاره نړیوال حقوق کور وده دا زیات اهمیت نه لري، بلکې دا ابزاري وسیلې دي چې دوی په دې اساس باندې استفاده کوي او هغه د خپل اهداف منځته راوړي. متقابلا په اسلامي هیوادونو کې هر څه ته درناوی شته، هر څه ته مثلا هغه احترام کیږي او داسې یو حالت نه رامنځته کیږي چې هغه د اسلامي او نړیوالو قوانینو په خلاف واقع شي. سلامت اوسئ. زازي صاحب، لکه څنګه مې چې وړاندې یادونه وکړه چې د پاکستان پوځي رژیم په بریدونو کې شاوخوا 480 تنه شهیدان شوي او تر دې وړاندې په کابل کې د روږدو درملنې په مرکز کې شاوخوا 400 تنه شهیدان او 250 کسان ټپیان شوي دي. خو بیا هم د پاکستان پوځي رژیم لخوا پر افغانستان تورونه لګول کیږي. دا تورونه له کومو موخو لپاره لګول کیږي ستاسو له نظره؟ د دې لپاره لګول کیږي پتیال صاحب محترم چې د دوی د دې صهیونیستي بریدونو هغه رنګ پیکه شي نړۍ او نړیوالو ته، بالخصوص د پاکستان عام ولس ته، هلته علماء کرامو ته، شیوخو ته، د افغانستان ولس ته، یا عادي اقل هغه څوک چې انساني ضمیر لا ژوندی دی هغوی ټارګیټ وګرځوي، هغوی ته قناعت ورکړي چې زموږ دا بریدونه پر حق باندې دي او موږ داسې ځایونه په نښه کړل چې هلته زموږ پر خلاف باندې ترهګریز بریدونه کېدل، یا هلته پلانونه جوړ کېدل، یا هلته هم څوک تربیه کېدل. خو نړیوال مو وربستل پتیال صاحب، یونما مو وربستله، تقریبا 10 زیاتو نمایندګان د سیاسي د ګڼ شمېر مملکتونو مو وربستل، ورباندې هم ګرځول، ورته هم ښودل چې اوس دغه د امید کم چې تا بمبار کړلو پر دې کې ماته په احباطو جوړونکي ابزار وښایه. په د هر شهید باندې بیا دغه پاکستان سفیر په افغانستان کې بیا مو کاش دا پرې ګرځولی وی چې دا ستا د ادارې لخوا نه، دا ستا د ظالم رژیم لخوا نه چې ویل کېږي چې موږ په کابل کې 500 ترهګر په نښه کړل، اوس دې کې ته ولټوه ما د ترهګر په دې شهیدانو کې وښیه. ما ولیدل پتیال صاحب، ما جنازه ورکړله. هم په دې سرای شمالي کې چې تقریبا 400 شاوخوا جنازې وې، ما جنازه وکړله. عیدګاه جمعیت کې چې تقریبا د 50 شاوخوا کې جنازې وې، ما جنازه وکړله. د چا پښه نه وه، د چا لاسونه نه وو، د چا سر نه وو. اته کې نو کا پتیال صاحب ځینې مړه پکې داسې هم وو لکه کباب، چا نه زوی ورکو، چا نه مور ورکو، چا پلار ژړل، چا لور ژړل، چا خور ژړل. ما ته د ترهګر کوم ځای کې وو. د دې پیښو یا د دې ډول پیښو په توجیه پټولو کې د تبلیغاتو او فکري جګړې رول څومره څه ده؟ د کې تبلیغاتو جګړه به زم وروسته راواخلو. اول هغه ضمیر ته زما سلام دی پر دغه مړ ضمیر باندې چې لا اوس هم مسلمان هم ځان ته وایي. د مسلمان معیار خو ډېر لوړ دغه به بیخي نه راغلو، هغه په خپل ځای باندې پرېږدو، د انسان په صفت باندې چې د انسان هم ځان ته وایي، بیا هم په دغه شهیدانو باندې سترګې پټوي. لره نه تا ونه لیدل وایي چې دلته په احباط جوړونکي وو، دلته ترهګر وو، دلته ټي وو. د پاکستان د آیسای خو پرېږده، فوج خو پرېږده، پنجاب خو پرېږده، زما ځینې ضمیر فروش یا د مړه ضمیر خاوندان افراد او اشخاص چې په بهر کې دي چې تقریبا 8 کاله کېږي چې د افغانستان پر خاور باندې خپه هم نه دی ایښي، هغوی هم د محکمې د قسم خورو په شان باندې په امریکا او په اروپا قسمونه وخوړل چې دلته په احباط جوړونکي وو. د خدای لپاره، د قرآن لپاره، د انسانیت لپاره راځي چې تا ته هر یو روی در وړمه، خو قرآن او خدای خو رسول خو ته منې نه زما پر اند او فکر باندې. که چېرته تا منلی تا دا خبره نه کوله، که د انسانیت حد و حدود را سره منې بیا راوړه د زما شهیدان وګوره. اوس هم تقریبا د ټولو جسدونه، تقریبا ټول ریپورټونه، ټول اسنادونه د ټولو پلار، د ټولو مور، د ټولو خور ژوندي درته وبخئ چې د دوی هغه ځوانان د دغه بچیان تقریبا ټول عمر یې په بدبختۍ او خوارۍ کې تیر کړلو، ټول عمر بې عزتۍ او ذلت کې سره تیر کړلو. د عزت د دویم ځل ژوندانه، د دویم ځل د ساتمندۍ لپاره همدغه درمل هغه ته امید کم ته ورشول. دوی په ابدالابدي خوب باندې ویده کړل
او زما افغانانو ځینو په خارج کې پیل کړل چې دلته ترهګر وو، څوک ترهګر وو پکې. دغه تبلیغاتي جګړه په تاسو ډېر بخښنه، دغه تبلیغاتي جګړې زما په افغانانو ذهنیتونو باندې هم تاثیر کړی، په ځینو باندې البته بهر کې چې دي ټول نه، ځینې درته ښیم، ځینې هغوی څخه هم غوښتنه دا ده چې دغه د پردي ډول ته ګډېدل بس کړئ، د خدای په لیاز، د قرآن په لیاز، دغه افغانیت په لیاز باندې مستقیم یا غیر مستقیم ستا شکل و شعور کار کوي که نه کوي، دا څوک چې دی چې ته غیر مستقیم په ډول باندې د آیسای ډول ته ګډېږي، د پنجاب ډول ته ګډېږي او د خپل افغان وژلو کې مرسته ورسره کوي. ستا او د پنجاب ترمنځ زما ته بیا څه فرق شو؟ ستا او د پاکستاني ترمنځ زما ته بیا څه فرق شو؟ ستا او د اسرائیل ترمنځ زما ته څه فرق شو؟ خو دومره فرق شولو چې هغه کرتاهه مرتاهه باندې غږیږي، ته ما سره خو بس ته چې تورستی او خې او جوړې په دغه ژبه باندې غږیږي. تبلیغاتي جګړې تر دغه حد پورې ما باندې تاسو یادونه وکړه زاده صاحب چې ځینو بهرمیشتو افغانانو په افکارو باندې تاثیر کړی دی، پر نړیوالو یې څومره تاثیر کړی دی د پاکستان تبلیغاتو؟ د پاکستان تبلیغات ډیر زیات مؤثر نه تمام شوي پر دغه جګړه کې، ځکه چې الحمدلله زموږ داخلي رسنۍ هم قوي شوي دي. لکه دغه ستاسو امید دغه سوشل میډیا اکاونټونه، راډیو رغنده رول پکې ولوبولو. تاسو په خپل لاړې عمل تاسو خبرونه ما ولیدلې، اماغه کم کې تاسو خبرونه وکړه، ماغه ورځ باندې څو ساعتونه کې چې ولته حادثه تیر تاسو خبرونه پکې وکړه. نړیوال تاسو چینل، تاسو د راډیو، تاسو د سوشل میډیا چیلنج ورکړ، تاسو راشي وګورئ دلته ماته په هبات جوړون کې راول، ډرون جوړون کې راول، ته ماته ترهګر خو ما د جی ټي پی غړي وخره رانه غږ څوک هم رانه خلوي نه لیدل، ثبوتونه نه کړ. امثالهو د افغانستان نور راډیوګان، نور تلویزیونونه راغله، سیاسي شنون کې د پانتور استادان راغله، غوښتنه ترې وکړه چې دلته چې تاسو څه کړي دي راشه دې جواب ما سره ووایه، راشه دې پوښتنه ما سره وکړه، راشه دې ما سره اوس متر کا چې ترهګرو پورې ډېر دي که سولامیزو پورې ډېر دي. دلته په هبات جوړېدل که دلته هغه ځوانانو ته د ژوندانه سیستمونه یا سهولتونه فراهم کېدل چې لسیز د خپل کورنۍ خوا نه شړل شوي وو. ډېره مننه. کور ودان بیا یو خبره بله کوم په تاسو محترم په ډېره بخښنې سره، زمونږ افغانستان پر هغه لیول باندې نه ده په تاسو محترم چې دلته اوس په کور دننه موږ ترهګرو ته ترهګریز بریدونه، ټریننګونه یا تربیت کننده کورسونه په لار باندې وچو. ما ته ګڼ شمېر یتیمان راپاتې دي، ما ته کونډې راپاتې دي، ما ته وران ویجاړ سړکونه راپاتې دي، ما ته وران ویجاړ ښار راپاتې دی. زه د دې جوړولو لپاره فرصت نه لرم، بودیجه نه لرم، سیستم نه لرم، پلانو پر هغه لیول باندې نه لرم، ځکه چې زه د حکومت او د نظام ټول سر بیرته 5 کال نه کېږي، 5 کالو کې څر خلک قدمونه زده کوله، نو زه په منډو باندې سره کم لاړ شم. دا په بل مملکت کې جنگ جوړونه، بل مملکت کې ترهګریز روزنه، هغه ته تربیت ورکونه، هغه د امریکا خو قدرت غواړي، هغه د اروپا خو سیستمونه غواړي، هغه د اسرائیل خو پشتیبانه غواړي چې دمګړي د پاکستان تر شاته ده، نه د افغانستان تر شاته. افغانستان د خپل بودیجې د تمویلولو لپاره تقریبا کسر سره مخامخ وي. افغانستان د خپل سړکونو جوړولو لپاره خپل معدن دغه کوي، خرڅوي، جوړوي کوي. د جنگونو جوړول، د جنگونو مختبوتول، د ترهګر تربیه کول، ترهګر د زمینه برابرول، دا به بلا ډېر وخت غواړي او ډېر شیطاني دماغ غواړي چې دا ټول د پاکستان رژیم سره شتون لري. ډېره مننه. بیا به درته راوګرځم. استاد لکه څنګه چې وړاندې عزازي صاحب د تبلیغاتو په تړاو باندې خپل نظر درلود، د حقیقت او د تبلیغات ترمنځ توپیر څنګه ممکن دی، څومره ممکن ده په دې تیره جګړو کې؟ داسې خبره ده چې دلته دا توپیر هغه وخت کې ممکن کېدلی شي چې یو ژورنالیست راشي په واقعي معنا باندې هغه د خپله کوم وظیفه چې د هغه په صحیح شکل باندې ادا کړي. رسنۍ هغه رقم چې مثلا د دوی شعار دی، هغوی هغه خپله خپلواکي او استقلالیت وساتي، وابسته نه وي د نورو کسانو سره. او بل موضوع دا ده چې دلته د خلکو افکارو، د خلکو تعقل، هغه که په ملي سطحه ووسي که په بین المللي سطحه ووسي، د هغوی هغه تفکیک ډېر زیات مهمه دی چې هغه باید وګوري چې کوم خبر موثق دی، کوم رسنۍ د چا پورې تړلې نه ده، کومه رسنۍ واقعي کار کوي او کومه رسنۍ غیر واقعي کار کوي. دغه وخت کې کېدای شي چې بیا د واقعیتونو او غیر واقعیتونو هغه خبره سره واضح شي. لکه پاکستان په دې مواردو کې یا په ټوله کې، اوس خو تاسف خبره دا ده چې یو موضوع دا ده په نړیواله کچه باندې قدرمن پتیال صاحب کله چې یو هیواد غواړي چې بل هیواد تسخیر کړي،
لومړی په هغه هیواد باندې هغه د میډیاو کار کوي، د هغه هیواد رسنۍ باید خپله کړي. که چېرته د دې په متقابل هیواد رسنۍ خپل نه کړی شي، د هغه ځینې موضوعات چې دي په نړیواله کچه باندې د دوی هغه نفوذ چې دی هغه محدوده وي. درېیمه خبره دا ده چې د دوی بیا غواړي چې ځینې نړیوالې رسنۍ البته دلته توظیف کړي او کار وکړي. نو په دې اساس باندې دغه واقعیتونه چې دي تر ډیره بریده بیا پټ پاتې کیږي. خو خوشبختي اوس په نړیواله کچه باندې دا ده چې اوس مثلا رسنۍ تنها په تلویزیون او په رادیو په این آن باندې محدود نه دي. اوس مثلا د ټولنیزې رسنۍ ډیر زیات رول لري په دې کې مثلا، او دا هر څه ښیي خلکو ته. بناءً د دوی رول ډیر زیات مهمه دی په نړیواله کچه باندې او په دغسې مسایلو کې. په دې اساس باندې کیدلی شي چې خلک هغه رسنۍ تفکیک کړي، وی پیژني او تر هغې وروسته باندې بیا دوی دغه واقعیتونه سره بیل کړي. یو لنډ خبره دلته کوم په بښنې سره ډېر زیات، هغه دا چې پاکستان ډېر زیات کوشش وکړ چې مثلا د امید د کمپ په څېر بریدونو کې یا په پکتیکا په بریدونو کې یا د کونړ په بریدونو کې هم د خپله د ملت افکار بل خواته واړوي او هم په نړیواله کچه باندې داسې یو برعکس تبلیغ وکړي چې مثلا موږ دلته ځینې نظامي اهداف وي یا مثلا هغه د دوی په خبره باندې ترهګرې ډلې وي یا اینو آنو دا هم په نښه کړه. خو هر څومره کوشش چې دوی وکړه دا کار یې ونه کړی چې بالاخره خبره ورسېدله تر نړیوالو رسنیو، تر نړیوالو او تر نړیوالو سازمانونو او د بشر د حقوقو مدافع هغه کوم سازمانونه چې دي ته دو دا خبره ورسېدله. دا چې دی یعنی هغه څو چې هم د داخلي رسنیو هغه کومک او همکاري او رښتینولي او هم یعنی په نړیواله کچه د افکارو بیداري وه چې دا خبره یې لنډې دمې وروسته بیا پر همدې موضوع باندې تم شو. درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره به هم یوه لنډه دمه. د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو بیا هم ښه راغلاست. اوس که په لنډه کې تاسو راته ووایئ بیا به زازي صاحب ته ورشو. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو د ملاتړو سازمانونو د پاکستان پوځي رژیم جنایتونه وغندله او د ملکي وګړو د شهید او زخمي کېدو خبره یې تایید کړله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو یا بنسټونو غبرګونونه څومره اغېزه کولی شي، څومره اغېزه کړې؟ ګور یو خبره دا ده چې د افغانستان او د پاکستان په مسله کې ښه دا و چې هغه جنایتونه چې د پاکستاني رژیم لخوا نه په افغانستان کې وشوله هغه رسنۍ شوله او د دغه کسانو تر غوږ او د دغو سترګو ورسېدل، هغوی ته حقوق پیدا کړه. زه دلته ما په مخکې په ځینې نورو مباحثو کې هم دا خبره کړې ده او اوس دا خبره د تاسې سره یادوري کوم. زه یو تحلیل لرم د ځان سره او ممکن دا تحلیل ته ډیره بریده په نږدې راتلونکي کې دا تحقق پیدا کړي. خبره دا ده چې د پاکستان د اضمحلال یا د پاکستان د بدبختۍ ورځې شروع دي، ولو که دا په افغانستان کې بمباري کوي، ولو که په افغانستان کې بدبختي راولي، ولو که سیمه او د ګاونډي هیوادونه د دوی څخه متضرره دي. هدف دا دی چې امریکا چې کله یو چا ته وویلې چې ته زما نږدې دوست دی، هغه سړی دی بیا د خپله قبر په خپله باندې کیندي، ځکه په افغانستان کې موږ ته دا تجربه شوې ده. اوس پاکستان امکان دی ولري چې دویم یوکراین وګرځي په راتلونکي کې. هدف دا دی چې په نړیواله کچه باندې ټول سازمانونه په دې باندې پوه شي چې پاکستان یو اټوم لرونکی هیواد یا د غټو وسلو توغندیو څښتن هیواد داسې جنایتونه ترسره کوي چې هغه د نړیوالو قوانینو اصولو سره په ټکر کې دي. په دویمه کټګوري کې کوم هغه د سیمې هیوادونه چې او د پاکستان د دوست په نوم باندې یادېدل، هغوی ته هم پاکستان امتحان ورکړ په ناستو کې، په مجالسو کې او په دغه راسکړنو کې. اوس د سیمې هیوادونه هم نور ذاتي د پاکستان د کړنو څخه ملاتړ نشي کولی او دا من حیث د یو دوست نشي تعریفولی. یعنې غبرګونونه اغېزناک دي؟ دقیقاً چې اغېزناک دي. درېیمه خبره دا ده چې په کور دننه کې
کوم ستونزې او مشکلات او مثلا غوښتنې چې هغه که په مدني برخه کې دي که په سیاسي برخه کې دي که د دوی هغه په اصطلاح د علماو څه غوښتنې دي او که نورې غوښتنې دي یعنې په کور دننه هم پاکستان د ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دی ډیرو سختو غبرګونونو سره مخامخ دی نړیوالې او سیمه په کور دننه د پاکستان هغه مشکلات او ستونزو بې اعتمادۍ ته په کتو خو کله کله استاد کمزوري غبرګونونه ښودل کېږي ستاسو له نظره په دې کې نژادي او که نور مصلحتونه زه به دې ته راشم دغه درې موضوعاتو ته درې کټګوري مواردو ته په کتو پاکستان د داسې یو حالت سره مخامخ کېږي چې نړیوال باید دا تصمیم ونیسي چې پاکستان لومړی باید د اټومي څه د خوا نه هغه باید خلصلا شي دویمه کټګوري کې بیا راځي مثلا دغه بالستیک توغندي او دا شیان باید ترې واخیستل شي دریمه کټګوري کې دوی د داخلي ډیرو غټو ستونزو سره مخامخ کېږي او بالاخره خبره دې ته راځي چې پاکستان په دننه کې چې کوم هغه ترهګرې ډلې د افغانستان دپاره او بیا د دې لارې نه د نورو سیمو د استفادې په خاطر او بېثباتۍ په خاطر ساتل شوي دي دا په خپله دننه کې یو انفجار وکړي او دغه انفجار پاکستان سره وپاشي او نور هغه پاکستان پاتې نشي لکه مخکې چې د ده نوم به نو دا د دې پایله یا نتیجه د دې هغه اساس څه شی دی دا په نړیواله سطحه باندې یو سیستماتیک کار کول په ده باندې نړیواله سطحه باندې غبرګونونه او په نړیواله سطحه باندې د دې بې اعتمادي او په کور دننه هم مشکلات او کور ودان سلامت اوسئ زازی صاحب که یوازې پر افغانستان هم تمرکز وکړو نړیوالو بنسټونو د پاکستان د جدایتونو په برخه کې څومره د سیاسي فشارونو تر اغېزې لاندې عمل کړی یو شی پتیال صاحب راځي په واضح سره ووایو ملت ته هم دا واضح شي حکومت ته هم دا واضح شي نړۍ په سر باندې نه د حق او حقوقو غوښتونکي سازمانونه وجود لري نه هغه نهادونه وجود لري یعنې نمایشي دي نمایشي نه هم وربتره دي د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د امریکا د قدرت د ساتلو لپاره او د نورو قدرتونو د ظهور د مخنیوي لپاره او د امریکا د راج یا د قدرت د اقتدار ساتلو لپاره دوی ځینې نهادونه سازمانونه جوړ کړل یو ته اصول ساتلو سازمان ویل بل ته د حقوق ساتلو سازمان ویل هغه ته حقوق بشر سازمان ویل دې ته فلان کې سازمان ته فلان کې سازمان د عراق کې به د هغه شهیدانو د کونډو د بور یتیمانو د وران ښارونو سرکونو پوښتنه کړې وه چې هلته د صدام حسین حکومت د شپه کولو پر ماحول باندې وشول لیبیا سوریه یمن قذافي او نور خو پرېږده ما او تا لیدلو سترګو حال درته وایم زما استاد د قندهار نه نیولې تر نورستانه پورې د هر هغه کور پوښتنه وکړل شوې وه چې د شپې بغیر د چونو چراغ څخه په هغه کور باندې چاپه ولیدله زازی صاحب ستاسو خبرو ته په کتو که پوځي رژیم د ملکي وګړو په نښه کولو باندې تورن شي رسما حکم به یې څه وي زه هماغه درته راځم که لږ اجازه راکړې هماغه ته راځم هغه غږ چا پورته نه کړلو په ګوانتنامو کې د افغانانو بې ګناه بندي کول هغه باندې شکنجه کول یو نهاد هم ورباندې غږ اوچت نه کړلو زما افغانستان دغه 4 کاله زه نه ژاړم د پاکستان دا 4 کاله فریاد نه کوم د پاکستان لسیز کې زما کونړ نورستان ننګرهار پکتیکا د دغه جنگلونه کورونه مدرسې مکتبونه په اوان یا په توپ یا په مزایل یا په راکړ باندې ولي کوم نهاد غږ اوچت کړلو اوس خو دا 4 کاله زه منم سلب صلاحیت د افغانستان نړیواله حقوقو کې تر ټول بدنامترین حکومت دمګړي کې ته وجود پکې لري ته چې خبره هم اوچت کې او د اسلامي امارت د خبره ما اوره اوس خو یې حکم ده یا غي اسلامي امارت د چا خبر ناټو ته شکست ورکړه خبر دی منی بیا ناټو نه منی هغه حکومت چې اته څلوېښت مملکتونو دلته وجود درلودلو نړیوال سیستمونو سازمانونو افغانستان کې فعالیت کولو اماغه شپه ورځ کې به کونړ بمباریدلو ستا غږ چا اورېدلو نه اورېدلو ستا پر کورو باندې چاپه چولیدله چا غږ اورېدلو نه اورېدلو چا هغه وخت د مشروعیت درلودلو د نړیوالو رئیس جمهوران دلته راتلل ټرمپ بګرام ته راتللو جورج ډبلیو بوش راتللو نړیوال هغه وخت غږ نه اورېدلو نو دمګړې چې ستا سلب صلاحیت حکومت سلب صلاحیت ملت نړیوال به څنګه غږ اوري زه بحث پای ته نږدې یو که چېرته ملکي وګړو باندې پوځي رژیم تورن سي حکم به یې څه وي
زه حکم هم نړیوالو سازمان ته نه وراچوم. زه غږ د پاکستان په هغه علما کرامو باندې کوم چې هغه د قیامت په ورځ باندې باور لري، ایمان لري. زه دا غږ د پاکستان په هغه علما کرام باندې کوم چې ټول عمر په مدرسه او په مکتب او د قرآن عظیم شان تر څنګ تیر شول. زه د هغوی پر وجدانونو باندې غږ کوم چې راشي یو ځل راشي. زه دعوت در کوم چې افغانستان ته راشي. د پاکستان د رژیم له خوا نه پر هر کور کې چې بمبار کړل شوی ده په ټولو کورونو مې ګرځوم. د دغه کورونو شجره تاسې وګورئ، د دغه کورو فلسفه تاسې وګورئ چې په دې کوم کور کې څوک ترهګر وو، څوک ټي وو، څوک د بمونو د راکټونو د مزایلو جوړونکي اسباب وسایل پکې وو. بیا مو زه راولم د کابل کې د امید کمپ یا روغتون چې هلته د معتادینو درمل نه کېدله، بیا مو دلته راولم. دا 500 شاوخوا کوم زلمیان چې پکې شهیدان کړل شول، دا ټولو فرمې مو علماو کرامو مخ ته اچوم. بیا تاسو دا یو فرد کورنۍ راوغواړئ، پوښتنه ترې نه وکئ چې دا ترهګر وو، دا بریدګر وو، دا ټي غړي وو. یعنې زه یو نوه سازمان نه هم هیله مندي نه لرم. زه خپله تللی وم، دغه یو ما ته مو شکایت لیک ما په د خپل لاسونو ورته وسپارلو، خو بیا هم ترې توقع نه لرم. ما صرف رسم و رواج د دنیا پوره کړلو. توقع مې صرف لرم د علما کرام د پاکستان څخه لرم چې دغه د رژیم تر عنوان لاندې دښمنان د اسلام، دغه رژیم تر عنوان لاندې دغه افراد او اشخاص د افغانستان د پاکستان د اتباعو ترمنځ د داسې ابدي دښمنۍ بوټي کري، د دغه مخنیوی در وکړي. د افغانستان پر مسجدونو، د افغانستان پر مکتبونو، د افغانستان پر عام ولس باندې وخت نا وخت بمبارج کوي، دغه مخنیوی تر وکړي. کني بیا به دې زینا داسې یو جواب باندې مخامخ کړل شي چې بیا به دغه جواب هم په دې دنیا مختوري وي، هم په هغې دنیا مختوري وي. ډېره مننه زازي صاحب. بهادر صاحب، د زازي صاحب خبرو ته په کتو ستاسو په اند د دې ستونزې د تعقیبولو لپاره کوم علمي او عملي البته او حقوقي اقدامات باید واخیستل شي؟ داسې دی چې یو ستونزه او مشکل دا دی چې موږ او تاسې په نړیواله کچه باندې اوس متاسفانه یا په نړیوال سیستم کې داخل نه یو. یو غټه ستونزه دا ده. خو په دې برسیره هم داسې نشو کولی چې موږ او تاسې د ټولو هغه سازمانونو د ټولو موضوعاتو څخه مثلا په مطلق شکل باندې انکار وکړو. ما مخکې خبره وکړه چې دا سازمانونو هغه حرکات چې دي طبیعي خبره ده چې ضعیفه دي او د دوی بنسټونه خپله اعلان هم کړی او دا تایید کړی هم ده. ضعف باعث د دې شو چې مثلا دغسې خودسرانه کړنې منځته راشي. که دا قوي وای خو بیا دا خرابي منځته نه راتله نه. خو د دې تر څنګ هم په نړۍ کې یو نسبي نظم چې موجود دی، هغه همدا نړیوال حقوق دي او همدا نړیوال د بشر د حقوقو په نامه باندې جوړ شوي سازمانونه دي. صحیح ده چې په ځینو حالاتو کې د لوی قدرتونو ښکار ګرځي، د فرمایشاتو د اینو آن، د دې نه هم انکار نشي کولی. خو د دې نه هم انکار نشي کولی چې په نړیواله کچه باندې یو محکمه شته دی په نوم به د ICC انټرنیشنل کریمینل کورټ، او هغه د پوتین په څیر باندې یو کس هم بیا محکمه کولی شي چې هغه بیا ځینو هیوادونو ته د هغې پرواز لغوه کېږي او نشي تللی. هغه محکمه بیا داسې هم کولی شي د هوتسي و توتسي په نوم باندې چې په نړیواله کچه باندې څه جرایم منځته راغلي دي هغې ته بیا رسیدګي وکړي او هغه بیا محکوم کړي. هغه بیا هغه محکمه ده چې زموږ او تاسو دلته په داخل کې چې پخوا څه جرایم شوي وو، ځینې کسانو پکې 25 کاله د دغې محکمې پر اساس باندې هغه حبس تیر کړ. هغه داسې محکمه ده چې مثلا کولی شي چې په نړیواله کچه باندې ډېرو لویو هغه نړیوالو جرایمو ته رسیدګي وکړي. یو موضوع. دویمه خبره دا ده چې زازي صاحب په خبره وکړه چې زه د پاکستان په علماو باندې هغه غږ کوم. زه دا وایم چې هغه علما چې په مساجدو کې دي، په مدارسو کې دي، یو تعداد چې هغوی مثلا مطرح نه دي، د هغوی خبره څوک نه اوري، هغه څوک رسنیو ته نه غواړي، او یو تعداد هغه کسان دي چې سرې او شنې لونګۍ تړلي اوسي او ځان د مفتي فلاني او د مثلا د اینو آن معرفي کوي، هغه علما نه دي، هغه اصلا په شریعت باندې خبر نه دي، هغه د ISI د یو کمپ نه داخل شوي دي، د بل کمپ نه چې خارج شوي دي، بیا د مفتي او د عالم او د اینو آن دستارو ته تړل شوی دی. که چېرته د دوی دغه ضعف نه وای او د دوی دغه د یو ظالم رژیم تر څنګ ولاړېدل نه و او د دوی هم حمایت ورسره نه و، مطمئن اوسه چې اوس
هغه ضرر چې د پاکستان د پوځي او د استخباراتي رژیم نه د ګاونډي هیوادونو ته او سیمې ته متوجه دی هغه به اوس نه وای او یو صحیح باثباته آسیا به وای او یو صحیح باثباته افغانستان به وای او صحیح باثباته هند به وای او صحیح باثباته د سیمې هیوادونه به وای بنان دا د دوی کړنې وي د دوی توجیهات وو چې د شریعت لارې نه متاسفانه دوی راغله او د سوء استفاده وکړه ابزاري ګټه یې پورته کړه او د پاکستان رژیم هغه به اردوی نن دې حالت ته ورسوله چې اوس په هیڅ نوع هغه نړیوالو اسلامي قوانینو ته دوی هغه ارج نږدي او داسې خودسرانه کړنې ترسره کوي لکه د امید کام د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ادریس محمدي زازی ډېر مننه چې د پوځي شخړو پر مهال مو د تبلیغاتو او فکري جګړې پر بېلابېلو اړخونو او د ملکیانو په نښه کولو څرنګوالي په اړه مو راسره خپل نظرونه شریک کړه. درنو اورېدونکو او کتونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې بحث تر پای شي مو راسره وي. تر بیا او بل بحثه الله فامان.